عبدالحکیم نورزی هم د طالبانو په بلنه هیواد ته راستون شو. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو حکومت د تماس کمیسیون هیواد ته د پخواني حکومت د امنیت شورا د مرستیال عبدالحکیم نورزي د ستنېدو خبر ورکړ. یاد کمیسیون نن پنجشنبې ویلي چې ښاغلی نورزی د دوی په هڅو بیرته افغانستان ته ستون شو. له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون ویلي چې تیره ورځ د مشرانو جرګې مشاور او د عالمانو شورا غړی مولوي عبدالخبیر چیچکا هم هیواد ته راستون شو. د دغه کمیسیون د معلوماتو په اساس تر دا مهاله څه باندې 100 تنه افغان شخصیتونه د دوی په هڅو هیواد ته ستانه شوي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.